سلامونه دوستانو، نیکی هیلې، امید لرم چې تاسو ټول بخیر یو. زه دا وخت د افریقا یو ملک دی روانډا ورته وایي، دلته راغلی یم. دا د یوګنډا سره نږدې دی او زه امید لرم چې تاسو به زما ویډیوز خوښوئ او که واقعي خوښوئ نو بیا دا شیر کوئ لازمي فیسبوک یوټیوب باندې او سبسکرایب کې خپل ملګرو سره شیر کړئ. ښه، دې ملک ته چې زه راغلم د دې ویزا تاسو ته مخکې ما ویلي و 13 ویډیو کې چې دوی درې ملکونو یو ویزا را، کینیا، یوګنډا او روانډا. نو دلته کې زه په هغې ویزا راغلم. هغه ویزا ما د یوګنډا نه اخیستې او پاکستاني پاسپورټ باندې د هغې ویزې اخیستو ضرورت نشته، مطلب بغیر ویزې هم راتلی شي، په ایرپورټ یې اخیستی شي یا آنلاین چې اپلای وکړي نو ای ویزا هم اخیستی شي. خو اصل خبره دا چې یار زه د روانډا ته راغلی یم او یقین مې نه راځي، مطلب چې دا څنګه دا د افریقې یو ملک دی که نه چېرته د یوروپ یا امریکې کوم ملک دی. دومره ښکلی، صفا سوتره او جوړ، مطلب هر څه یې جوړ دي. دا ښار وګورئ، که کلو ته لاړ شئ، روډونو ته یې وګورئ نو بلکل داسې ښکاري لکه سړی چې لندن ته راشي یا امریکې ته راشي. او دا وروره په افریقا کې یو ملک دی. لکه نو ته سوچ کولی شي چې دې خلکو څومره کار کړی دی، څومره مطلب دا دی چې خپل ملک یې ښه کړی دی. نو راځئ یو چکر دله درکوو. ډېر یو نوې تجربه ده په افریقا کې زما. پښتون ستاسو ورور په روانډا کې. یار دلته په دې کې ګالي کې د روانډا چې کوم کیپټل دی په دې کې هوټل ته راوختم 12 چھت ته. د دې ځای نه ډېره ښکلې نظاره راځي د ټول ښار د غرونو او څومره چې هم ځایونه دي. بس دلته چې راشم دلته راغلم نو دلته بس رسټورنټ دی، په دې کې بس یو کافي جوس کې بس دا نظاره لیدلی شي، تصویران ویډیو خلک اخلي او ډېر یو ښکلی پرسکون ماحول دی. نو حیرت سړي ته وشي چې ګوره دا توریان دومره مخکې لاړ، ګوره خپل ملک یې د یوروپ په شان ته ښکلی جوړ کړی دی، خوبصورته. نو موږ ولې نشو کولی چې خپل ملکونه داسې خوبصورته کو، د امن ژوند پکې وکړي. نو ډېر یار دلته کې بس انجوایمنټ دی او موسم هم ډېر ښه دی. ما چې دا هم تاسو ته وښیم.
هلکه که په کیګالي کې د چکر نه خوند اخلي که نه نو په موټر سایکل باندې چکر و موټر سایکل په کرایه راونیسه یو خو ډېر زیات ارزان دی په 40 روپۍ د لبډو ښار کې چکر درکوي او بل دا چې سیف دی محفوظ دی یعنې چې شاته ناست دی که نه هم به هیلمټ ضروري اچوي لکه مخکې کس به هیلمټ اچوي شاته کس به هیلمټ اچوي تاسو کتی شئ ده او د هغې نه علاوه دا روډونه یې جوړ دي بیخي لکه شیشې په شانته روډونه دي ډېر زبردسته مزه کوي دا یخې یخې هواګانې دي او روانډا او د کیګالي مزې دي خوندونه دي اوس د مازدیګري ټایم دی او زه دلته کې د کیګالي چې دی که نه د روانډا کوم پایتخت چې دی د دې په دې سټي سنټر کې ولاړ یم ډېر ښکلي ښکلي دلته کې بلډینګونه تاسو کتی شئ رش دی مازدیګر ټایم دی د خلکو چوټیانې دي نو خلک دفترونو نه راځي ښه رش جوړلی په دې سټي سنټر کې او په دې سټي سنټر کې به تاسو ته هر څه میلاویږي د دنیا هر سهولت دلته کې شته نو راځئ چې دلته مې یو چکر درکړم تاسو ته یار کیګالي کې دلته ګرځم یو لوکل مارکیټ ته رالم داسې مارکیټ دی لکه کراچۍ کې چې هغه صدر نه دی صدر مطلب هر قسم شیزونه پکې میلاویږي کپړې چپړې مپړې موبایل او سامان هر څه او رش هم پکې ډېر زیات دی خلک هم پکې ډېر زیات دي نو هله ګوله ده نو کله کله خدای چې ښکاري لکه دویم پاکستان داسې ځایونه هم پکې شته په دې کیګالي روانډا کې خلک په تیږو باندې ولې سره نه دکن شمع مازی دلی ونه